تاسو ټول پوهیږئ چې موږ ویډیوګانې په څو برخه ویشل شوي دي. یو خو موږ تاسو ته معلوماتي ویډیوګانې درکوو، نور ټیک ریویوز څنګه چې تاسو تیره ویډیو وکتله تاسو ته یو پیس موږ په انټروډکشن کې کېښودو. نن چې کومه ویډیو دی موږ څه کوو، شخصیتونه چې کوم دي، کوم هسې رسېدلي دي، کوم هسې هغوی سختې تېرې کړي دي، څنګه په دې مقامو رسېدلي، هغه شخصیتونه تاسو ته معرفي کوو. نن چې کوم شخصیت موږ تاسو ته معرفي کوو، تاسو ورسره ښه آشنا یې. په همدې پلیټفارم کې تاسو ډېر لیدلی ده، ډېر انفارمیشن تاسو ته درکړی، ویب ډیولپمنټ باره کې تاسو ته معلومات درکړی، یولرنا کې دوی کورسز ریکارډ کړي دي، خپل بزنسز سټارټ کړي دي، ایډسنس باره کې تاسو ته ډېر معلومات درکړی ده. کولی شئ چې دغه ویډیوګانې فالو کړئ، فالو کړي هم دي. تاسو که ګس کولی شئ خو ښه، که نه شئ ګس کولی نو دا شخصیت موږ سره خالد دانشیار ده نن، چې دوی تاسو ته ډېرې خپل ویډیوګانې درکړي دي اول نه. نن زه غواړم چې د دوی خپله ژبه نه واورو چې دوی څنګه دې مقام ته راورسېدل، څنګه دوی سټډي کړې ده، کوم سختیانې تېرې کړي دي، سټارټ اپ یې کوم ځای نه اخیستی ده، او نور فیوچر پلانس څه شی دي. السلام علیکم خالد بھائی. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ. زه هم لیدونکو ته یو څه ناڅه معرفي کړلم. نه انټروډکشن خو په فول تاسو اخلو، خو دا ده چې اول دې نه سسپنس کریټ کوم چې دوی خلک لږ ذره وارخطا شي چې دا به څوک کي. مننه. بد دا خو کېدای شي ډېر زیات به لیدلی یم. ما خو ویډیوګانې ثبت کړي دي په همدې لرنا کې، کورسز شته دي لکه څنګه چې تاسو ویلې. خالد بھائی تاسو خپل معرفت کړی ده لږ په ویډیوګانو کې کوئ، خو موږ نن غواړو چې تاسو بیسک هغه چې کوم ډیټیل سره کوم انټروډکشن د هغه موږ واورو تاسو نه. ډېره زیاته مننه. ډېر انشاءالله چې نشته ده. نوم سره خو به مې ټول اشنا یي. خالد دانشیار یم. اصلي یم د افغانستان، ولایت به نه مشخص کړو، ټول هماغه یو افغانستان ده. ما خپلې زده کړې مکتب ښوونځی چې د پاکستان کې 10 سنه پورې ویلی او پاتې 2 کاله 11 او 12 همدلته ویلی ده. د مکتب د فراغت وروسته ما کانکور امتحان ورکړ. بیا داسې یو پوهنځي ته زه کامیاب شوی یم چې زما خوښه نه وه، نو ما کمپیوټر ساینس شروع کړ. ما خپله کمپیوټر ساینس ویلی ده، BCS. په هغه کې ما ویب ډیولپمنټ ویلی ده، مختلف بخشونو کې ما کار کړی، او اوس چې دا خپل بعضې آنلاین کارونه کوم، انشاءالله نورې ایډیاګانې هم شته چې یعنې تاسو د کوم سټډي چې خپله کړې ده که نه یونیورسټي ویلې ده، دا کانکور کې تاسو دا سټډي نه ده کړې، مطلب دولتي پوهنتون کې تاسو دا زده کړه نه ده کړې، شخصي زده کړه کړې؟ نه، هو دا ما شخصي پوهنتون ویلی ده. البته زه چې کله کانکور له لارې دولتي پوهنتون ته، دولتي پوهنځي ته زه کامیاب شوم، هغه وبه وایم ساینس و، بیولوژي برخه وه چې زما خپله خوښه نه وه. ما د مکتب له دورې څخه ویلی چې زه باید کمپیوټر ساینس ووایم، نو هماغه ما 2 کاله البته ما ساینس هم ویله، خو د هغې په سره ما د ماسپښین لخوا یا پس له وخته شخصي هم شروع کړ کمپیوټر ساینس. ما یادونه مطلب دا و چې تاسو شخصي ویلې ده او که دولتي ویلې. اکثر خلک په دې فکر دي چې دولتي چې څوک سبق وایي هغوی لږ زره ښه مخکې ځي او ډیګري لږ زره قابل قدر ده، او شخصیانو کې دونه نشته، زده کړه نشته ده. نو دا د موږ لیدونکو لپاره یو یادونه ده چې ریمایندر غوندې ده چې دا خبره غلطه ده. ګورئ، د دې په باره کې به زه یو څه ناڅه هم ووایم. دولتي هم استادان ماشاءالله تکړه استادان دي، بااستعداده استادان دي په هر پوهنتون کې. شخصي کې کېدای شي لږ ښه اوسي. بل دا ده چې دولتي پوهنتونونو کې محصلین خپله دومره خواري نه کوي. دوی فقط وایي چې موږ ډیپلوم واخلو، موږ به سبا ورځ وظیفه موږ پیدا کړی شو. شخصا په دې کمپیوټر ساینس کې ډیپلوم تقریبا معنا نه لري. ته باید خپله یو سکل ولري. اوس لکه کمپیوټر ساینس کې څو بخشونه دي. ما چې خپله ویلی دی ویب ډیولپمنټ، موږ چون جنرال ویلی ده عمومي، خو بیا ما خپله پکې ویب ډیولپمنټ انتخاب کړ. ښه والي شته ده، وروسته به دې په باره کې هم وغږېږو چې ما ولې دا انتخاب کړ. نو که یو څوک وغواړي هم دولتي پوهنتون کې درس ویلی شي، ځان رسولی شي، هم جنرال په شخصي کې هم. نو زما چې شخصي انتخاب و، ما درته وویل چې کانکور لارې زه BCS یا کمپیوټر ساینس ته کامیاب نه شم، نو په دې خاطر ما شخصي انتخاب چې دا هغې وخت کې ما لپاره یو ښه انتخاب. خالد بھائی بله پوښتنه دا ده چې تاسو چې کله فارغ شولئ کوم کارونه مو اول شروع کړل؟ ولنټیرز هم کار کوو که نه هم کوو؟ معاش هم اخیستو که نه اخیستو که نه؟ یا صرف ایکسپیرینس دپاره هم کار کوو؟ اوس څه کار کوئ؟ او پلان هم څه شی دی چې پس ته به تاسو یا 10 کاله بعد 15 کاله بعد کوم پوزیشن کې اوسئ؟ زه د پوهنتون له دورې څخه
ما وظیفه کارونه شروع کړي دي. زه د پوهنتون په 2م سیمستر په آخري میاشتو کې وم چې ما په یو شخصي مکتب کې استادي واخیسته. وجه زیاتې دي چې ولې مې هلته وظیفه واخیسته. یو خو دا و چې ما غوښتل یو څه ناڅه انکم ولرم تر څو پورې چې هغه د پوهنتون مصارف د اتاق مصارف دا هر څه پوره کړی شم. نو زه پس له وخته 2 بجو نه تر 7 بجو پورې چې 3 ساعته به زما 3 کلاسه به وو هره ورځ. نو سهار له خوا نه به ما خپله استادي کوله شخصي مکتب کې، او پس له وخته 2 نه تر 4 پورې زه به خپل پوهنتون ته تلم. د دې تر څنګ ما انګلیسي هم چې نو ما هلته پوهنتون کې هغه اول کال چې څوک وو هغوی لپاره فري وه. DEL هماغه ډیپلوم پروګرام و، نو هغه هم ورسره ما ویلی 1 نه تر 2 بجو پورې، البته 1 ساعت و. هغې نه وروسته به ما خپل پوهنتون درسونه ویلي. تقریبا 1 کال 1.5 کال ما هلته استادي وکړه شخصي مکتب کې، چون زما خپله ټیچینګ ډېر زیات خوښ هم ده چې یو چاته چې زما زده دي یو بل چاته یو هم ورسوم. له هغې وروسته ما په د طبي علومو انسټیټیوټ، البته زما مسلک خو نه ده، خو هلته هم کمپیوټر او انګلیسي درس ورکول کېږي. نو زه لاړم هغه ته. د تدریس تر څنګ ما په اداري بخش کې هم د هغوی سره کار کوم، یعنی فل ټایم به په اداره کې هم وم، او ورسره څنګ کې به کلاسونه چې کوم و تقریبا په هفته کې 18 ساعته راتله هغه هم ورسره ما کور کول. تقریبا ما د پوهنتون دوره بیا په هماغه طبي علومو انسټیټیوټ چې کوم و 2 کلن 3 کلن پروګرام و هغه هلته ما مکمل خلاص کړ، البته په ننګرهار جلال آباد کې. له هغې وروسته زه کابل ته موف شوم. په چیریټي ارګنایزیشن کې وظیفه اعلان شوې وه، ویب ډیولپمنټ و، زما خپل مسلک و چې ما پکې یو څه ناڅه کار هم کړی و. نو زه راغلم دې پوزیشن ته. ما انټرویو CV مې ورته ولیږه، انټرویو مې وشوه، نو هماغه چې زه یې سلیکټ کړم. نو د چیریټي ارګنایزیشن سره هم ما تقریبا 2 کاله په ویب ډیولپمنټ برخه کې کار وکړ. د دې تر څنګ په ulearner.com کې لکه څنګه چې لیدونکي به معلومات هم لري، په دې بخش کې ما کار کړی ده. د مکمل اپریشن برخه کې، همچنان د پښتو بخش کې کورسز ما ثبت کړی د یولرنر لپاره. خپل مسلک کې البته ویب ډیولپمنټ ورډپریس شته ده، HTML شته، CSS به انشاءالله هم ریکارډ کو. نور چې کوم زما مسلک نور کورسز دي انشاءالله کوشش کوم چې دا هم ریکارډ کړم. خالد بھائی دا خو چې تا مخکې کوم کارونه کول دا خو تا تجربه شوله، چیریټي کې د کار وکړې، لرنه کې د کار وکړو، اوس په جسماني مصروفه یې دا پته؟ برحاله خو دغه ویډیوګانې دي، انفارمیټیو ویډیوګانې لیدونکو ته موږ رسوو چې کوم زموږ د دې نور هغه بااستعداده کسان چې دي هغوی موږ دلته د هراولو ویډیوګانې ثبتې مختلفو بخشونو کې، نو لیدونکي ګوري. بل زه خپل آنلاین کارونه کوم. کیدای شي دا به لیدونکو ته حیرانونکي ښکاره شي چې په افغانستان کې څنګه ته کولی شي د آنلاین کارونه وکړي. دا پاسیبل ده، البته دغه د نوي تحولاتو نه مخکې خو بیخي اسانه و. د پیمنټ سیستمونه اکثره فعاله شوي وو، خو دغه تحولاتو څخه وروسته بعضې مشکلات راغلي دي. خو بیا هم که یو څوک وغواړي نو واقعا کار کولی شي آنلاین. همدا اوس برحاله هم کار کولی شي په مختلفو بخشونو کې. زما خپل بخش ایډسنس دی. په ایډسنس کې ما په دې خاطر انتخاب کړ چې زه خپله ویب ډیولپر یم. ضرورت نشته چې زه یو چاته ووایم چې ما لپاره ویب سایټ جوړ کړي، ما لپاره یو ښه تیم انتخاب کړي، ما لپاره ډومین واخلي، ما لپاره هوسټینګ رینیو کړي. دا هر څه زه خپله کولی شم. زه خپله هوسټینګ لرم، ډومین هر وخت کې اخیستلی شم. همچنان که تیم ډیزاین کول وي، ویب سایټ ډیزاین کول اسانه دي. ما سره مختلف کسان کار کوي د لیکنو په بخش کې. البته بعضې ویب سایټونو کې داسې لیدونکي لیدلي وي، په هغه کې مختلف بخشونو کې ما خپل بلاګونه جوړ کړي دي، خو هغې لپاره هر یو کس ما نیولی په هماغه بخش کې چې هغوی هره ورځ پکې نوې لیکنې اچوي. خالد بھائی تا خو اوس وویلې چې زه په ایډسنس کې کار کوم، او تحولاتو نه مخکې دا کار اسانه و او تحولات نه بعد لږ څه سخت شو، صحیح ده؟ دا تحولات چې کوم راغلل، دا حکومت چې تبدیل شو، څومره تاوان وکړ تا په دې کار کې؟ تاوان خو به دقیقا زه نه وایم، خو ولې مکمل پرسنټیج خو وایي 2% تقریبا ما تاوان کړی. فکر وکړئ چې ما 3 میاشتې چې کوم کار کړی و، هغه انکم زما راغی افغانستان ایډسنس اکاونټ ته، خو ولې بند پاتې شو. اوس وختونو کې
ایډسنس شته افغانستان کې اکاونټ ته جوړولی شي، ویب سایټ ورسره کنیکټ کولی شي، تا ته انکم راځي افغانستان ته، البته ایډسنس اکاونټ ته، خو ستا بانک اکاونټ ته نه راځي. په ایډسنس رولس دا دي چې ته هر هیواد کې چې ته ایډسنس اکاونټ جوړ کړي باید د هماغه هیواد بانک اکاونټ هم باید ولري. نو اوس که چېرته هغه زما انکم چې 3 میاشتې راغلی و، د تحولات راغله، مشکلات و، نو هغه مالته بند پاتې شي، ځکه چې اوس برحاله افغانستان اکاونټ بانکونو ته پیسې نه راځي. د دې پروسس دا ده چې کېدای شي د لیدونکي به وایي چې ولې نه راځي. وجه دا ده چې ایډسنس چې کوم شرکتونه دي مختلف هیوادونو کې دوی برانچونه لري، نو دا انکم چې کله جنریټ کېږي دا ځي د سټي بانک ته. سټي بانک چې امریکا کې ده، نو هغه ته دغه د انکم اول هلته ځي، پروسس کېږي. سټي بانک سره بیا د افغانستان بانکونو به مخکې قرارداد لري، انټرمیډیټ بانک سټي بانک ده، نو هغوی سره به قرارداد لري چې هغې ځای نه به انکم راته د افغانستان بانکونو ته. خو ولې اوس لپاره هغه قراردادونه شاید فسخ شوي یا هم شاید ځینې بندیزونه یې د هغې له وجې نه د افغانستان بانکونو ته پیسې. ها یقینا یعنې تا تاوان پکې وکړو او کوشش دې کوو چې بله لاره ورته پیدا کړې او پیدا دې هم کړی، ډیمه مطمئن صحیح ده که نه؟ څونه وخت دې بیرته کار وکړو چې دا هم خپل تاوان دې بیرته راوباستو او هم بیرته په ګټه باندې شوې؟ تقریبا تحولات چې کله راغله نو 1-2 میاشتې ما خپل کارونه تقریبا ودرولي وو. انکم چې کوم کېدم دومره نه و، نو خو بیا هم انکم راته د افغانستان اکاونټ ته، مونږ ته بله لاره نه وه. اوس مونږ ویلی چې د افغانستان اکاونټونو ته پیسې نه راځي، نو اوس حل لاره یې څه ده؟ مونږ خپل دوستان بعضې پیدا کړل په نورو هیوادونو کې. ګاونډي هیوادونه ښه دي، ښه والی دا ده چې ټیکس کم راځي. که چېرته زه ایډسنس اکاونټ په UK کې جوړ کړم 0% به ټیکس راځي، یعنی په $10 کې به $200 فقط بانک اخلي. که چېرته ګاونډي هیوادونه وي ټیکس به ډېر کم راځي. فکر کوم چې پاکستان کې بیخي ټیکس نشته، او همچنان دا نورو هیوادونو کې کویم 15% به ټیکس وي، ډېر کم ده. نو ښه والی په ایشیا کې دغه ده. نو البته دغه ته خو تاوان هم نشو ویلی، مونږ خو ورته تمه شته ده چې حالات انشاءالله بیرته ښه شي، بانکونه خپل قرارداد بیرته نوي کړي او بندیزونه چې کوم دي د خیر سره خلاص شي. نو انکم زمونږ شته، افغانستان چې کوم ایډسنس اکاونټونه موږ جوړ کړي وو هلته شته، داسې نه ده چې بیخي بند شوي دي. نو تمه دا ده چې وخت کې هر څه جوړ شي او انشاءالله هغه زموږ انکم هم بیرته افغانستان بانکونو ته راشي. ډېر ښه. خالد بھائی زه یو بله پوښتنه درنه لرم. دا خلک بعضې خلک وایي چې دا فریلانسنګ خصوصا ګرافیک ډیزاینران د آل اوور د ورلډ کې ګرافیک ډیزاینران ډېر مشهور دي فریلانسنګ کې، چې دوی فریلانسنګ کوي، ډیزاین جوړوي، پروجیکټ اختیار اخلي. دا صرف ګرافیک ډیزاینرز کولی شي که نه نور خلک هم شته دي چې نور فیلډونو کې خپل فریلانسنګ مخکې وړي؟ تا خو خپل مسلک یاد کړه ګرافیک ډیزاین، نه یوازې ګرافیک ډیزاین، ځکه خپل مسلک یاد کړم ورډ پریس ویب ډیولپر یا فل سټیک ویب ډیولپر، نو دوی لپاره هم ډېرې وظیفې دي. البته په هر یو مسلک کې وظیفې شته آنلاین چې دوی فریلانسنګ وکړي. دوی کولی شي د پلیټفارمونو څخه استفاده وکړي، لکه اپورک شو، fiverr.com مکمل کورس هم تیار په یولرنا کې شته ده. اوس ډېر زیات کارونه اسانه شوي، زده کړه اسانه شوې ده. دوی کولی شي فقط 15,000 افغانۍ باندې ټول کار لپاره ټولو کورسونو ته دوی لاسرسی لرلی شي. نو دوی د پکې فایور کورس واخلي، فریلانسنګ د مکمل زده کړي، د دې پلیټفارمونو کې د دوی اکاونټ جوړ کړي، خپل مسلک هر یو مسلک چې ده. بعضې خلک فکر کوي چې دغه فریلانسنګ یوازې ګرافیک ډیزاینران کولی شي یا ویب ډیولپران کولی شي، نه، هر یو مسلک کې چې ته پوهېږې ته کولی شي چې په فریلانسنګ وکړي، آنلاین کار وکړي، هلته د اکاونټ جوړ کړي، خپل مسلک کې د دوی ګیګس جوړ کړي، نو دوی ته به ریکویسټ راځي، دوی ورسره مخ تللی شي. همچنان دوی ریموټ جاب کولی شي. په هر مسلک کې د نورو هیوادونو څخه دوی کولی شي چې فل ټایم وظیفه واخلي، البته ریموټ. نو دوی کمپیوټر کې کله کار کوي، ریموټ کمپیوټر کنټرول کېږي، ریموټ جاب ورته په همدې خاطر ویل کېږي چې دوی فل کمپیوټر له بل ځای نه کنټرول کېږي، لیدل کېږي هر څه. نو دوی کولی شي هر وخت کې دوی خپل کار وکړي. ورونو دا سوال ما دې دپاره وکړو چې اکثر خلک ما نه هم پوښتنه کوي، نور هم وایي چې زه غواړم فوټوشاپ زده کړم، السټریټر زده کړم، چې زه غواړم فریلانسنګ وکړم ګرافیک ډیزاینر کې.
خپل ورسره ښه سکل شته نور شته خو دا نه پوهېږي چې په دې فیلډ کې هم زه فریلانسنګ کولی شم. پلیټفارمز شته دي fiverr.com مونږه تیار په څنګه چې خالد به یې ویلې ulearner.com کې فل کورس فایور کې چې هغه څه فل کورس څه په نه دی ریکارډ کړی چې کوم ځای هم تاسو سرچ کولی شئ کورس تاسو ګورئ او که سکلز نه لرئ تاسو کولی شئ چې بیا هم یولرنر کې چې کله تاسو سبسکرپشن واخیسته کلنی هر سکل چې تاسو په تابع ده هغې کې موږ کورس لرو سکل خپل زده کړئ 1 میاشت 2 میاشت زیات نه زیات 3 میاشتې که ښه ټایم ورکړئ پروفیشنل شئ بیا کولی شئ چې بیرته تاسو خپل فریلانسنګ سټارټ کړئ. خالد بھائی یو بل سوال چې افغانستان کې اوس خلک فریلانسنګ کولی شي که نه شي کولی؟ اوس لپاره خو البته لارې شته که یو څوک دلچسپ وي په دې بخش کې نو لارې شته دي چې دوی پیمنټ واخلي خو دغه د پیمنټ یو مشکل شته ده چې افغانستان ته اوس وختونو کې ما درته مخکې مو ویلې چې لږ ستونزې شته دي خو انشاءالله حل به شي په همدې تمه که چیرې هغه نه وي حل خو نورې لارې شته دي چې خلک کولی شي. بلکل ما درته وویل چې که یو څوک دلچسپ وي واقعا کار کول غواړي لارې شته چې دوی خپل پیمنټ ترلاسه کړي. خالد بھائی ماشاءالله ویب ډیولپمنٹ کې ډېر کار کړی دا او چیریټي سره د کار کړی یولرنر یعنی آنلاین ایجوکیشنل پلیټفارم سره د کار کړی دا خو شول چې نور ځایونه کې دا کار کړی صحیح دی که نه خپله انونشنز یا خپله د څه شی کړي دي چې داسې نور خلک تا کار نه استفاده وکړي؟ ډېره زیاته مننه. ما د مخکې مې درته وویلې چې بلاګز جوړ کړي نه یوازې انګلیسي بلکې پښتو بلاګز هم شته دي دوه پښتو بلاګونه دي چې البته هغه کې مختلفې لیکنې شیر کېږي او خلک ورڅخه استفاده کوي. انګلیسي بلاګونه دي چې هغه افغانستان کې خو باید دومره څوک نه ګوري خو البته نورو هېوادونو کې ورڅخه خلک استفاده کوي راځي ګوري بلاګز لولي. نو د دې ترڅنګ hirebase.me چې په دې نږدې وختونو کې ما جوړ کړی البته ډېر پروموشن مارکیټینګ ورته نه ده شوی خو ولې ډېر یو بهترین پلیټفارم ده. دلته په افغانستان کې ما ته خپله معلومات شوې دی چې یو ملګري راته ویلي چې ما لپاره سی وي جوړه کړه یا ما اکثره کتلي دي ښار ته ځي داسې بعضې دوکانونه بعضې خلک دا سروس ورکوي چې سی وي جوړوي درته او تا ته یې پرنټ کې درکوي. نو زه په دې نظر یم چې هر څوک باید آنلاین سی وي ولري یو لینک خپل ولري هر چاته یو ارګنایزیشن ته لیږي یا یو شخص ته لیږي نو کولی شي فقط هغه لینک ورته ولیږي د هغوی به فل سی وي. نو د دې لپاره موږ hirebase.me البته فقط د دې په خاطر خو نه جوړ شوی دی کې به مختلف جابس اعلانېږي نه یوازې افغانستان کې چې کوم جابس دي بلکې ټولې هېوادونو نه چې کوم خلک استفاده کوي ارګنایزیشن به ته جاب اعلانوي او لیدونکي کتلی شي چې هلته خپل د خوښې جاب پکې پیدا کړي یو وظیفه پکې پیدا کړي. نو دغه د سی وي سیسټم موږ په دې خاطر باندې پکې جوړ کړی دی چې ارګنایزیشنز راتللی شي یعنې ادارات راتللی شي چې یو داسې یو کس ځان ته وګوري پیدا کړي چې هغه د دوی چې کوم پوزیشن اعلانوي یا اعلان کړی ده هغې لپاره فټ وي برابر وي. نو زه به دا تیار دلته لیدونکو ته عملي هم وښیم چې لیدونکي وګوري. بعضې کسانو پکې تیار خپل ځان ته سی وي جوړه کړې خو ولې کمپلیټ کړې نه ده مکمل کړې نه ده نو زه به د هغوی نه هم وغواړم چې خپل سی وي مکمل کړي خپل ډاکومنټ ورته اپلوډ کړي تصویر ورته اپلوډ کړي نور چې کوم معلومات دي هغه پکې مکمل واچي. ښه نو دا hirebase.me چې وختي مې د دې په اړه باندې خبرې وکړلې زه به بیا هم د اوپن کولو یا خلاصولو طریقه لیدونکو ته وښیم که دوی راشي ګوګل ته که دوی موبایل کې وي یا ډیسکټاپ کې نو طریقه یو شی ده دلته به دوی ولیکي hirebase.me نو دوی ته به دا لومړی ویبسایټ راښکاره شي hirebase.me دلته چې هر یو لینک باندې دوی کلیک وکړه نو دا ویبسایټ به ورته اوپن کېږي. همچنان دلته دوی کولی شي ډایرکټ له دې څخه hirebase.me ولیکي نو دا چې کله ولیکي دلته دوی ته به دا ویبسایټ اوپن شي. زه به دا کلوز کړم. دلته وګورئ دی پکې هغه هم برخه ده ډېر به تشریح کولو ته ضرورت نشته ځکه چې هر څه یې اسانه دي. تقریبا 540 کسانو دلته پکې ځان ثبت کړی ده. که دلته زه راشم find the best fit نو دلته چې زه راشم دلته ګورئ ډېر کسانو ځان ته پکې سی وي جوړې کړي دي خو دوی کمپلیټ کړي نه دي. نو که دلته یو ارګنایزیشن یو اداره راشي دلته اوس د دې شیرخان په پروفایل باندې دوی کلیک کوي یا ویو ریزومي باندې کلیک کوي نو دوی ته به هغه مکمل دوی سی وي راښکاره کېږي خو ولې د خپل هغه معلومات نه دي کمپلیټ کړي نو ارګنایزیشن نشي کولی چې تصمیم ونیسي. همدلته که چېرته زه راشم دې برخې ته زه به دلته د شاغاسي عادل ریزومي اوپن کړم. ګورئ شاغاسي عادل که یو څوک یې دلته سرچ کړي نو سرچ کولی هم سي. دلته به دوی راشي شاغاسي عادل څوک ده فل سټیک ویب ډیولپر ده هایر می کله چې په دې باندې کلیک کېږي یعنې ارګنایزیشن په دې باندې کلیک کوي نو د ده کانټاکټ برخې ته به راځي.
دلته د اباوت از دی یعنی مکمل معلومات شته دی پکې پروفیشنل سکلز چې د څه شی ویلي دي یا څه شي باندې پوهیږي همچنان پورټفولیو چې د کوم پروجیکټ باندې کار کړی دی یا څه جوړ کړی دي د هر څه دلته شته دي کولی شي دلته لایف وګوري لینک شته همچنان دلته ورک ایکسپیرینس لکه څنګه چې سی وی کې البته دا مکمل شته دي ایجوکیشن برخه ده پکې چې د څه شی ویلي دي همچنان کنټاکټ برخه ده پکې او دلته نو که چېرته تاسې غواړئ چې خپل دغه سی وي یا ارګنایزیشن یو ادارې ته ولېږئ نو کولی شي فقط دغه لینک کاپي کړئ او یو کس ته یې ولېږئ یا یو ارګنایزیشن ته یې ولېږئ اوس که چېرته تاسې غواړئ چې ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ نو دلته کلیک کوئ چې بلډ یو ریزومي یا همچنان دلته که چېرته تاسې راشئ ساین ان باندې کلیک کوئ که مخکې نه تیار اکاونټ لرئ نو کولی شئ هغه خپل معلومات اپډیټ کړئ که چېرته اکاونټ نه لرئ نو رجسټر باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو ته دوه برخې راښکاره شي چې آی ایم ریکروټر یعنی کمپنۍ چې کله خپل ځان ثبتوي از ا کمپنۍ نو دلته کولی شي جوین از ا کمپنۍ کړي او که چېرته تاسې وظیفې پسې ګرځېږئ یا خپل سی وي جوړول غواړئ نو دلته به جوین از ا جاب سیکر باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسې خپل نوم ولیکئ زه به راشم فقط لیکم چې یور نیم یوزر نیم به ورکوئ تاسې یوزر نیم کې به سپیس نه ورکوئ ایمیل به دلته ورکوئ مثال ایمیل @gmail.com پاسورډ به تاسې ورکئ دلته به خپل پاسورډ دوباره ولیکئ او اخر کې به رجسټر بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسې به دلته ګورئ خپل اکاونټ ته به تاسې لاګین شئ بیا به څه شی کوئ دلته به په ریزومي بلډر باندې کلیک وکړئ په دې ځای کې به خپل ټول معلومات تاسې اپډیټ کولی شئ لانګویج دی ایډرس ده همچنان تاسې خپل تصویر دلته اچولی شئ هر څه سوشل میډیا خپل د فیسبوک یو آر ایل هر څه تاسو دلته اچولی شئ سکلز دي پکې پورټفولیو ایکسپیرینس ایجوکیشن ریفرنس همدارنګه سی وي ټمپلیټ پکې انتخابولی شئ نو کله چې تاسې خپله مکمله سی وي جوړه کړه او اخر کې به دلته راشئ ویو یو ریزومي باندې به کلیک وکړئ نو تاسې کولی شئ چې خپل ریزومي یا خپله سی وي وګورئ نو دلته به جابس دي کانډیډیټس نو کله چې تاسې خپل ځان ته سی وي جوړه کړه دلته به ستاسې هغه نوم راښکاره کېږي ګورئ یور نیم دا کوم اکاونټ چې ما جوړ کړی دلته ښکاره کېږي خو چې دا کله کمپلیټ کړمه نو زما مکمل معلومات به په دې ځای کې ښکاره کېږي نو دا و د هایر بیسټ هغه شارټ انټروډکشن زه به د دې په اړه باندې بله ویډیو هم جوړه کړم لکه څنګه چې مخکې د دې ګټې وویلې تاسو ته سی وي کې جوړولی شئ دلته تاسو د خپل خوښې جاب پیدا کولی شئ همچنان کمپنۍ یعنې ادارات کولی شي دلته د خپل خوښې یو کس ځان ته پیدا کړي چې هغوی دوی سره کار وکړي همچنان وظیفې اعلانولی شي البته دا هر څه فری دي نور پلیټفارمونه هم د وظیفو د اعلانولو لپاره شته خو هغوی خو تاسې نه د هر یو جاب په سر باندې پیسې اخلي خو دلته تاسې کولی شئ مکمل دا هر څه فری وکړئ ډېره مننه خالد بای دا د خالد بای انوینشنز چې څه ایکسپیرینس یې درلودو څه کارونه یې کړي ول دا د دې هفتې کوم چې پرسنالټي موږ تاسو ته انټروډیوس کړه دغسې به نور شخصیتونه تاسو ته انټروډیوس کوو د هغوی کوم کارونه یې چې کړي دي کومې سختیانې تېرې کړي دي کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي او کوم ټارګټس لري خدای وکړي چې دې ویډیو نه تاسو ته زده کړي اوسي دا یو شخصیت چې موږ تاسو ته دې هفتې کې انټروډیوس کوو تر څو چې موږ بل شخصیت انټروډیوس کوو تاسو موږ لایک کړئ فالو کړئ چې سټی ټیونډ اوسئ او پوه شئ چې موږ کله نوی شخصیت تاسو ته معرفي کوو د خدای په امان